پاکستاني طالبانو په بنو کې د پاکستاني پولیسو پوستنې ولې او خپل پیرغ یې ورباندې پورته کړی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر پام وکړئ. د پښتو نیوز څخه د نن ورځې تازه خبر ته بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستاني طالبانو په بنو کې د پاکستاني پولیسو پوستنې ولې او خپل پیرغ یې ورباندې پورته کړی. راپورونه وايي پاکستاني طالبان په بنو ولسوالۍ کې احمدزي په نوم پوسته باندې چې څه موده وړاندې پاکستاني پولیسو پرېښې وه، د جمعې په ورځ په سهار خپل بیرغ پورته کړ. پاکستاني رسنۍ وايي دغه پوسته په بنو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د بریدونو تر زیاتېدو وروسته خالي شوه او له کوم مقاومت پرته د TTP ځایي وسلوالو ته پرېښودل شوې ده او د بیرته نیولو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. اخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ویلي چې ډېر اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر کپټان حسنین اختر د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مرکزي دفتر په خپل راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 2.5 میاشتو کې پر پولیسو ټول 8 حملې شوي چې پکې 40 سرتیري وژل شوي دي. په یو بل خبر کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي تیر 2024 کال په ټوله نړۍ کې د کډوالۍ په لارو کې نږدې 9000 کسان مړ شوي چې زیاتره برخه یې اسیا او افریقا کې دي. د معلوماتو له مخې 2780 کډوال په اسیا، 2242 افریقا، 233 نور په اروپا هېوادونو ته د اوښتو په لارو کې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان مرستیال اوګوچي ډینیلر ویلي چې د کډوالو د مړینې شمېر په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره لوړ شوی چې نه منونکی او د مخنیوي وړ غمیزه ده. که څه هم د دغو مړینو اصلي لامل نه ده په ډاګه شوی، خو مرګونې سړې لارې، سمندرونه، د یو شمېر هېوادونو د پولیسو ځواکونو له لوري پر کډوالو ډزې هم د مړینو لاملونه ګڼل کېږي. ورته مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ښایي رسمي سرچینو د نشتوالي له امله د مړینې شمېر له دې هم لوړ وي، ځکه په وینا یې زیاتره مړینې له ثبت پاتې شوي دي. ناقانونه کډوالي چې په نړۍ کې د یو بحران په توګه یادېږي، د اسیا افریقا هېوادونو وګړي یې د ژوند خوندیتوب، حقونو پایمیدلو او بېوزلۍ له امله اړ ایستلي دي.